السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. تاسو خو په دې خبره باندې پوه شوي په دې اوس چې کوم موږ لیکچر سټارټ کړی او په دې کې زموږ کوم مقصد دی چې امازون موږ کوم موږ ته به یو د خپل بزنس ماډل پته چې زه کوم بزنس ماډل په امازون کې سټارټ کوم او یو به موږ ته د مارکیټ پلیس پته چې کوم مارکیټ کې به کار سټارټ کوم. اوس د دې مطلب دا نه دی چې تاسو یو بزنس ماډل باندې کار کولی شئ، تاسو اټ ا ټایم ټول بزنس ماډل هم سټارټ کولی شئ، خو ټول بزنس ماډل چې کوم دی تاسو نوي نو تاسو ته مسله پکې راځي، تاسو به پوهیږئ نه، نالج به ډېر نه لرئ، نو تاسو ښه ده چې یو بزنس ماډل باندې لږ ځان پوه کړئ او بیا په هغه باندې کار شروع کړئ. صحیح ده. بل دا ده چې تاسو په یو مارکیټ کې کار شروع کړئ چې تاسو په ټول مارکیټ کې څومره 20 مارکیټ پلیسز دي په دې ټول کې سټارټ کولی شئ، خو هغې دپاره به تاسو په هر مارکیټ کې خپل پروډکټ دی، تاسو به د هر مارکیټ باندې ځان پوه کوئ، د هغې کرایټیریا باندې به ځان پوه کوئ، د هغې چې کوم تاسو سره کوم پروډکټ تاسو خرڅوئ هغه به نور خلک هم خرڅوي، د هغې سره به څنګه مقابله کوئ، نو په دې چیزونو به تاسو ځان پوه کوئ. تاسو په امازون کې کار سټارټ کوئ، تاسو به یو بزنس ماډل د ځان لپاره سلیکټ کړئ چې آیا زه دا بزنس ماډل سټارټ کوم او په دې مارکیټ کې سټارټ کوم، او بیا د هغې چې کومه کرایټیریا ده، کوم قانون دی، کوم طریقه کار دی د کوم پروډکټ، هغه به موږ ووایو چې د دې پروډکټ دومره ریوز پکار دي، دومره ریټنګ پکار دی چې د میاشتې دومره خرڅېږي، دومره خلک یې سرچ کوي. دا چیزونه به ټول موږ وګورو چې برانډ پکې، امازون پکې که نه پکې، دا ټول هر څه چې سره زه شیر کړم بیا به تاسو ته پته ولګي چې هغه شانته پروډکټ به تاسو ګورئ او په هغه مارکیټ کې به کار سټارټ کوئ، د هغې لسټنګ به بیا نیکسټ ټاپک دی، لسټنګ ورته وي او ډایرکټ به یې لسټ کوئ او بس خرڅوئ به. صحیح ده. موږ په دې کې دا دوه بزنس ماډل چې کوم هغه ما تاسو ته ایکسپلین کړه، تاسو به پرې پوه شوي که بیا هم څه مسله وه ستاسو نو بیا تاسو د ویډیو کمنټ کې سوال کوئ یا ټیک ټاک اکاونټ چې کوم دی هغه تاسو چې کوم دی ټیک ټاک اکاونټ دلته اسانۍ سره وزټ کولی شئ. چینل ته چې راشئ چینل اباؤټ کې کلیک وکړئ، دلته ټیک ټاک اکاونټ دی، ټیک ټاک یې لیکلی په دې به کلیک وکړئ، اکاونټ به سره کولاو شي. صحیح ده. نو په دغه کې تاسو سوال کولی شئ او د ویډیو په کمنټ کې کولی شئ، بیا چې نیکسټ کوم لیکچر وي په هغه کې به سره ایکسپلین کوم. نو تاسو په دې خبره اوس پوه شوئ د دې ځای پورې. صحیح ده. موږ اوس په پرایویټ لیول باندې خبره کوو چې پرایویټ لیول دې ته وایي چې کله موږ یو خپل برانډ جوړو یا یو خپل پروډکټ جوړو، پروډکټ به موږ څنګه جوړو، چېرته به یې جوړو، هغه ځان له کنسپټ دی. صحیح ده. خو تاسو ته پته ده چې موږ کله پروډکټ جوړو په هغه باندې به موږ یو خپل نوم لیکو یا په خپله لوګو جوړو، د هغې به خپل پیکینګ جوړو، نو هغه به زموږ په نوم شي، هغه پروډکټ دپاره هغه به د چا هغې د هغه پروډکټ ټوله اتارټي به زموږ سره راشي، هغه به موږ رجسټرډ کړو، هر څه به ولو کړو، نو هغه پروډکټ به زموږ د اجازت نه بغیر څوک نشي خرڅولی. نو موږ ته به پکې سردردي نه وي چې زموږ پروډکټ چا خرڅ کو یا ورڅه چا میټو لیسټ کریټ کو، دا چیزونه به پکې بیا نه وي. صحیح ده. تاسو به یو خپل پروډکټ کې تاسو په نوم به تاسو به یو نوی پروډکټ جوړ کړئ. اوس په دې کې به موږ نوی لیسټ هم جوړو، مطلب دغه پروډکټ به خپل تصویران وباسو، د هغې د به خپل ټایټل لیکو. دا تاسو ګورئ، تاسو ته یو لیسټ یم چې کله موږ نیو لیسټ کریټ کوو د پروډکټ خپل تصویران، لکه دا اوس مختلف تصویران دي د پروډکټ. صحیح ده. داسې دلته موږ د 8 تصویران ورکولی شو. نو تاسو دا مین ایمیج دی، د دې بیک ګراؤنډ چې کوم دی د تصویر علاوه چې کوم بیک ګراؤنډ هغه وایټ دی، د مین ایمیج بیک ګراؤنډ به وایټ ساتئ او دا به بالکل دغه شان صفای چې څنګه تاسو وګورئ دا څومره رازوم کېږي او صفا ښکاري، دغه شان د دې دا ټایټل دی، دا به موله تاسو بیا خپل جوړوئ. چې کله میټو لیسټنګ کوو موږ ته تصویرانو د ټایټل او دې چیزونو ضرورت نه وي، خو چې کله موږ نیو لیسټ کریټ کوو د ځان لپاره پرایویټ لیبل لپاره، نو بیا به تاسو دا به هم لیکئ، د دې دا بولټ پوینټس دي، 15 بولټ پوینټس دي، دا به هم تاسو لیکئ. دغه شان د پروډکټ چې کوم دی د هغې نور ډسکرپشن وي، دا وګورئ، دا د برانډ سره راځي، دا ته دا پکچرز هر څه چې کوم دي چې برانډ رجسټرډ دی هغې سره راځي. بیا د پروډکټ چې کوم ډسکرپشن دی هغه به هم تاسو لیکئ، هر څه به تاسو جوړوئ، دا تصویران هر څه به ورله جوړوئ. نو بیا تاسو ته دلته لږ ډېر مشکل په دې بزنس ماډل کې راځي چې دا ټایټل څنګه جوړېږي، د دې بولټ پوینټس څنګه جوړېږي، دې کې نور چې کوم چیزونه دي هغه څنګه کېږي. خیر هغه به موږ ووایو چې کوم کسان کولی شي په خپله هغه ښه خبره کوي به، خو چې کوم کسان دې بزنس ماډل ته کوشش کوي چې زه راشم، دا د ټول نه سیکور بزنس ماډل دی او ښه بزنس ماډل دی. صحیح ده. مطلب دا دی چې ګټه هم پکې سیوای، ستاسو خپل پروډکټ وي، بس تاسو پکې یو بای باکس او دې چیزونو ته نه ګورئ، بس تاسو چې په 100 خرڅول غواړئ، خدای داسې کړي چې ستاسو پروډکټ 15 روپۍ جوړېدو خرچه راغلي او تاسو یې په 10 روپۍ خرڅوئ، په 20 روپۍ خرڅوئ، ستاسو سره د هېڅ چا هم کار نه وي، خپل پروډکټ هم نه سره څوک لیسټ کریټ کوي. خو په دې کې صرف دا ده چې اول نوی لیسټ جوړ شي، هغه ټاپ ته راوستل، دا لږه مسله وي، او په هغې باندې لږ ډېر ریویو او ریټنګ راشي، هغه لږه مسله وي. نو په هغه کې بیا موږ تاسو سره هیلپ کولی شو، که تاسو چېرته پرایویټ لیبل لانچ کوئ، په دې کې سب کم لاجیکي، کم ساینسي، کم ریکوایرمنټس هغه کې سره هیلپ کولی شو، کوم کسان په خپله کولی شي، ښه خبره ده. او موږ به دا زه به تاسو د دې څومره کنسپټ دی هغه به سره شیر هم کوم. بل د پرایویټ لیبل لپاره تاسو پوه شوئ په دې کې چې کوم دی موږ اف وی ایم هم کولی شو، اف بی ایم کولی شو، دغه شان دا په پروډکټ باندې او په لیبل به موږ لګو په پروډکټ چې هغه امازون ته موږ کم لیږو، بل پروډکټ به موږ جوړو په خپله. او دلته موږ موسټلی پروډکټ د علي بابا نه اخلو، تاسو ته چې ما کم په علي بابا
کورس کې دغه ویلو پروډکټ کسټمایزیشن هغه ما تاسو ته ویلو د پرایویټ لیبل لپاره موږ پروډکټ کسټمایزیشن کوو. نو تاسو په دې کنسپټ باندې پوه شوئ. د دې لیسټینګ چې کوم دی هغه نیو لیسټینګ موږ کوو. موږ خپل یو پروډکټ جوړو. د هغه د دې لپاره LLC LTD په سټارټ کې ضرورت نه چې کله بزنس سیوا شي پروډکټ سیوا خرڅېږي بیا امازون زموږ نه په خپله غواړي چې تاسو خپل اکاونټ چې کوم دی هغه په LLC باندې کوي. تاسو ما به موږ هغه خپل اکاونټ LLC ته واړو. LLC به ورله جوړو کړو. بیا چې بزنس روان شي بیا LLC موږ ته مسله نه کوي. LLC بیا جوړېږي. په LLC دومره خرچه نه راځي. تاسو جوړولی شئ ښه اسانۍ سره. چې تاسو US کې بزنس کوئ LLC به ورله جوړوئ. چې UK کې بزنس کوي به ول LTD جوړوي. او دغه شانته په دوبۍ کې پرایویټ لیبل لانچ کوي. چېرته لانچ کوي د هغې دپاره به تاسو چې کله په غټ سکیل چې کله وړوکي سکیل کې به LLC ضرورت نه چې کله په سکیل سیوا کېږي هغه د هر مارکیټ دپاره ځان له د کرایټیریا چې US دپاره څومره کرایټیریا ده چې څومره بزنس ایکسپینډ شي سیوا شي بیا به LLC موږ جوړو. د UK دپاره کومه کرایټیریا ده. نو دا چیزونه چې تاسو ته یادي ټیکنیکل نو بیا به تاسو په خپله پوهېږئ په دې چیزونو. تاسو ته بیا د چا ضرورت نه تاسو په خپله باندې بیا دا هر څه کولی شي. نو موږ چې کوم بزنس ماډل زو په هغه لږ ځان پوه کړو. بل تاسو ته مارکیټ پته لګي چې بعض مارکیټونه واړه دي بعض غټ دي. بعض بزنس ماډل چې کوم دي په هغه کې به انویسټمنټ لږ سیوای بعض کې به کمي. تاسو په بزنس ماډل هم پوه شوئ د هغې په بیسک هم پوه شوئ. موږ به په دې کې مین مقصد چې کوم دی هغې ته ځان ورو رسو. خو د هغې دپاره چې بیسک چیزونه تاسو ته پته وي چې کوم کسان وایي چې نه بیسک او دې چیزونو موږ ته پته وي هغه ما ته پته نه لګي. هغه چېرته ایډوانس چې کوم ځای کې کورس وي که هغه پریکټیکل کېږي که فزیکل کېږي آنلاین کېږي هلته ایډمیشن ځان ته وکوئ. یا مطلب تاسو یو بل داسې چینل وګورئ یا یو بل داسې کس وګورئ چې هغه تاسو ته مطلب دا چیزونه یاد وي او تاسو ایډوانس نه ډایرکټ سټارټ کوئ نو هلته نه سټارټ کوئ. موږ چې دلته کوم مین فوکس دی هغه په هغه کسانو باندې دی چې هغه بالکل د بیسک نه رواني. په دې کې زه کوم کنسپټ تاسو ته پرېږدم چې کوم کسان نه وي بیا خو به نه پوهېږي. نو هر یو ویډیو کې تاسو وګورئ که کوم ځای کې تاسو ټیچر وګورئ هغه ډایرکټ د بره سټارټ نه شروع کوي او لاندې بیا سټوډنټس ته پته نه لګي چې کسټمایزیشن پروډکټ څه ته وایي نیو لیسټینګ څه ته وایي میټو لیسټینګ څه ته وایي سورسینګ څه ته وایي باکس لیبل څه ته وایي. ځکه چې هغه دا چیزونه پرېښي هغه مخکې لګیا وي. نو چې دا چیزونه سټوډنټ ته پته نه وي نو هغه به څنګه پوهېږي چې اوس یو کس ته د ABC پته نه وي نو هغه به ریډینګ څنګه کوي. د ABC د مخکې ریډینګ د مخکې به تاسو ته ABC درځي چې دا A دی دا B دی دا C دی A سمال داسې لیکل شي کیپیټل داسې لیکل شي. نو تاسو ته چې دا ټول چیزونه پته وي نو بیا به تاسو مخکې ځئ. چې دې تاسو ته پته نه نو بیا تاسو مخکې نه شئ تللی. نو دا بیسک کنسپټ چې کوم دي دا به ټول تاسو ته ایکسپلین کوم. بیا به د دې نه پس هغه په یو کلاس کې سره شیر کوم چې د پرایویټ لیبل چې موږ په UAE کې کوو سعودي کې کوو په US کې کوو UK کې کوو هغه به موږ څه ګورو. بیا دا شان چې ډراپ شپینګ کوو د هغې به څه ګورو. ما تاسو وویل چې ډراپ شپینګ یو امازون ټو امازون دی یو دا نور ویب سایټس دي. نو د هغې باندې هم تاسو پوهه کوم ښه به په برابر کلیر شي. او دغه شان ته چې کوم دی دا ډراپ شپینګ شو تاسو د دې نه سکرین شاټ ځان سره وباسئ. صحیح ده. تاسو بیا ما ته بار ټول میسج کوئ چې سلایډ ولیکئ. نو سلایډ ښه ده چې تاسو سکرین شاټ د دې نه وباسئ او بس هغه د ځان سره واپس ولیکئ. دې کې به دا چې تاسو به لږ محنت به هم کوئ خواري به هم کوئ او په خپله به یې لیکئ واپس به هم یادېږي. دا بیخي چې کوم تیار چیز میلاویږي د دې څه اثر نه وي. نو تاسو کوشش کوئ لږ سخت هم په ځان تېروئ. د دې نه سکرین شاټ وباسئ او بیا په خپل نوټ بک کې ولیکئ. بیا دا هولسیل FBA چې کوم دی دا هم تاسو ته ما وکړو د دې نه هم سکرین شاټ وباسئ دا ځان سره سیو کوئ. صحیح ده. نو تاسو چې څومره کنسپټ دي په هغه ځان پوهه کوئ چې کوم باندې نه پوهېږئ هغه په دې ویډیو کې کمنټ کوئ تاسو. نو دا کنسپټ موږ د دې پورې راوستل. موږ چې اوس نیکسټ لیکچر راځي هغه په دې باندې چې موږ به په کم بزنس ماډل په کم مارکیټ کې کوو د هغې پروډکټ به موږ څه خصوصیات ګورو چې دا تاسو ته کلیر شي. نو تاسو به د دې خبره ستاسو به په دې کې کلیر شي چې موږ ته په کم بزنس ماډل باندې کار دی په کم مارکیټ کې کار دی او کم پروډکټ به ګورو څنګه پروډکټ به ګورو او چې په هغه کې څه موږ ګورو. نو تاسو دا کنسپټ به دلته ختم شي. د دې نه پس به موږ لیسټینګ وایو چې په امازون کې به موږ څنګه لیسټ کوو په خپل سیلز سنټرل کې او هغه به موږ مخکې څنګه خرڅوو. تاسو خو دا پته ولګوئ چې پروډکټ به موږ را پیدا کوو چېرته په پرایویټ لیبل کې به چېرته را پیدا کوو په هولسیل کې به چېرته را پیدا کوو په ډراپ شپینګ کې به چېرته را پیدا هغې دپاره به اول تاسو دغه کوئ او بل به تاسو دې خبرو ته سوچ کوئ چې زما هیر نه شي. تاسو به راته رایادوئ چې زه تاسو ته په د ایکسل کې شیټس جوړ کړم. ایکسل کې درته شیټ جوړ کړم چې د پرایویټ لیبل دپاره به څنګه شیټ جوړوئ د هولسیل دپاره به څنګه جوړوئ ډراپ شپینګ دپاره به په دې په خپله تاسو زه پوهه کړم. نو بیا به تاسو شیټ په خپله جوړولی شئ چې کوم شیټ ته ستاسو ضرورت وي. صحیح ده. دې ته به سوچ کوئ دا ډېر زیات ضروري دی چې دا ته دلته خامخا وکړم. په دې کې د 2-3 کلاسه واخلم چې تاسو په دې باندې پوه شئ چې ایکسل کې به موږ شیټ څنګه جوړو. دا ایکسل چې کوم دی دا یو سافټویر دی. صحیح. دا انسټایلېږي په لیپټاپ کې به انسټایل کوي موبایل کې دا کار نه کوي ایکسل. صحیح ده.
تاسو په لپټاپ کې انسټال کړئ. په دې کې تاسو څومره حساب کتاب وي تاسو دا بینک ته ورشئ چېرته ورشئ چې کوم ځای کې حساب کتاب کې یا کمپنۍ ته هغو سره به دا چیز آني. نو په دې کې ټول حساب کتاب موږ کوو. صحیح ده چې موږ ته څومره ګټه کېږي څومره تاوان کېږي اول به دا چیزونه تاسو مخکې نه کوئ او بیا به تاسو دلته ټول لینک سیو کوئ. د هولسیل لپاره څنګه جوړېږي هغه به هم درته وکړم، ډراپ شپینګ لپاره څنګه جوړېږي هغه به هم درته وکړم او د پرایویټ لیبل به هم دپاره به هم درته وکړم. صحیح ده. او نو چې کوم تاسو بعض ملګري رابطه کوي د کلاسز دپاره نو بس په وټساپ باندې میسج کوئ یا تاسو ته سروسز پکاري تاسو پرایویټ لیبل لانچ کوئ یا هولسیل کې د برانډ سره رابطه کې ته مشکل راځي یا څنګه برانډ معلومولي په هغې کې ته مشکل راځي نو هغه دپاره رابطه کولی شئ یا تاسو په انلاین کورس یا فزیکل کلاسز کې ایډمیشن کوئ نو هغې دپاره وټساپ تاسو کولی شئ ماته. صحیح ده. نور چې کوم هیلپ وي هغه به سره زما جاري ستاسو به ښه په ساده پښتو کې پوهه کوم. بل دا دی چې تاسو سره به ما د چینل چې کوم دی دا هم ستاسو چینل دی تاسو په دې کې کمنټ کوئ تاسو ته به زه جواب در کوم او ټیک ټاک اکاونټ چې کوم دی هغه هم ستاسو دپاره ما جوړ کړی چې هلته ستاسو څه هیلپ وشي. د دې دپاره دی چې بس ډایرکټ هلته ویډیو اسانۍ سره شیر کېږي نو بس هیلپ اسانۍ سره کېږي زما به هم پرې دومره ټایم نه لګي او تاسو ته هم بس ډایرکټ هغه چیز در رسي. نو دغه یو څو خبرې وي انشاءالله بیا به سره د دې نه چې کوم نیکسټ لیکچر دی بس دا ټاپک ختمیږي زمونږ بیا به موږ لیسټینګ سټارټ کوو او امید ساتم چې دا کلاسز به تاسو ښه پوره انجوای کړي او تاسو به ښه ډېر څه یاد کړي او ډېر کنسپټ به ستاسو په دې باندې کلیر شوي. نو تاسو دعا کوئ چې موږ حوصله ورته برابري او څومره ټاپکس دي څومره بزنس ماډلز دي او سم په دې امازون کې کوم کنسپټ دي چې هغه تاسو بالکل ساده پښتو ژبه کې زه تاسو په اسانۍ سره پوهه کړم.